د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو یو ځل بیا ډیر خطرناک بریدونه. طالبان څنګه په شا شول؟ خوست کې افغان ملي امنیت ځواکونو څنګه کارنامه وکړه؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. افغان ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د خوست ولایت کې د دشکي هغه زرګونه مرمۍ نیولې چې پاکستان حکومت له لوري طالبانو ته د مرستې لپاره رالېږل شوې وي. د خوست ملي امنیت ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نیول شوې مرمۍ 44 بکسې دي چې شمېر زرګونو ته رسیږي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو د هلمند په ګرمسیر، د غزني په ګیلان او کلدار او د کندهار په پنجوایي ولسوالیو کې پر طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 55 طالبان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. بلخوا افغان ځواکونو په غزني کې هم 15 طالبان وژلي. افغان ځواکونو تېره ورځ د غزني ولایت په خواجه عمري او قرهباغ ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 طالبان وژلي دي او 11 نور ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغانستان کې په تېره یوه میاشت کې 42 پاکستاني ترهګرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امنیتي او دفاعي نهادونو ویاند اجمل عمر شینواري نن خبري کنفرانس کې وویل چې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې 33 پاکستاني ترهګر وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده موده کې 6,033 طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او ترڅنګ یې د یادې ډلې 7 زندانونه هم مات کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو د پکتیکا په ګومل او خوشمند ولسوالیو کې د پاکستاني ترهګرو په شمول 15 طالبان وژلي، 18 نور ټپیان کړي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.